السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو پښتنو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول بخیر روغ او جوړ یاستئ ملګرو که تاسو زما چینل ټیکنیکل افضل سبسکرایب کړی نه یې سبسکرایب یې کړئ او د بیل په آیکن یې ووهئ چې زما هره ویډیو تاسو ته زر په ټایم در ورسیږي نو ملګرو نن یو داسې شی تاسو درښیم چې تاسو څرنګه د خپل د ریاضي سوالونه په موبایل په کمرې حل کولی سئ تاسو فکر کوئ چې دا څرنګه کیږي ملګرو نن یو داسې شی درښیم چې تاسو څرنګه د خپل ریاضي سوالونه په کمره باندې د موبایل په کمره باندې سولف کړئ مطلب حل یې کړئ نو ملګرو تاسو ته ګورئ چې تاسو درښیم چې دا څرنګه کیږي دا ما لیکلی 3 جمع 4 دا داسې سکین کړئ او دلته راغی 3 پلس 4 اوس دغه ته وګوره دا لږ بس وخت غواړي دا سکین کې دا باندې ولې ما سم لیکلی نه دي 8 ماینس 0 ماینس 8 12 او اوس راغله دغه نو ته ګوره ملګري داسې په لیکلو کې لږ مسله راغلې ده ځکه اوس هلې بیرته سم سو 50 ضرب 3 یو نیم سل ملګرو دا به تاسو وایاستئ چې دا خو وړ سوال نه دی موږ یې په خپله هم کړی شو په خپل سوچ دماغ باندې هم کړی شو اوس دا درښیمه دا غټ ته وګوره اوس ته ګوره 102 جمع 503 دغه جمع سو 1515 راغلو نو ملګرو په دغه رقم تاسو د ریاضي هر سوال حل کولی سئ او که تاسو په غټ سیم کې یاستئ یعنې په غټ کلاس کې یاستئ او د الجبریک سوالونه لرئ نو هغه خو هم دلته حل کیږي هغه څرنګه حل کیږي هغه هم درښیم هغه سیم بس څومره سوال یي هغه سوال به تاسو صرف او صرف سکین کوئ نو دغه اوس یو سوال دا یو سوال ده چې تاسو ته سکین کوم وګورئ دا تاسو ونی دا ټول حل کو څوک چې الجبریک وایي هغه به پیږي څرنګه یې حل کو نو ملګرو دا بس مسله په دغو باندې راځي چې تاسو موبایل مه ښوروئ او بلکل هغه سکین کړئ نو دلته ملګرو که تاسو غواړئ چې تاسو پوره وګورئ مطلب یو سټیپ وګورئ څرنګه وسو اول جمع وسو بیا ماینس وسو دا هر شی تاسو دلته کتلی سئ سټیپ بای سټیپ هر شی کتلی سئ نو ملګرو دا ډېر ښه اپلیکیشن ده امید لرم څوک چې تعلیم وایي سبق وایي هغه ته هم په کار ورځي او څوک چې دغسې څه وخت مطلب د سوالونه راسي د ریاضي سوالونه او دی نه حل کولی نو دا اپلیکیشن دی ډېر ښه استعمالولی سي او ډېر ښه فایده ترې نه اخیستلی سي ملګرو په دغه اپلیکیشن کې یو بل شی تاسو وینئ کالکولیټر که تاسو کوم سوال او په کمره باندې نسي سکین او نه سکین کیږي نو هغه بیا تاسو هلته ټایپ کولی هم سئ او ورڅ مطلب کوم سوال دا هلته ټایپ کړئ مطلب درڅ ټایپ کړئ او هغه مطلب بیا حل کولی سي نو دا کالکولیټر هم ډېر زبردست شی دی کالکولیټر هم پکې راځي او کمره هم پکې راځي چې تاسو خوښه داسې څه وړئ تاسو په خپله خوښه باندې کوئ نو زه تاسو ته اول درښیم چې کیمره مطلب ډېر زبردست شی ده په کیمره باید تاسو استعمال کړئ او په کمره باندې ټول سوالونه حل کولی سئ چې صرف او صرف تاسو یې صیغ ورته ونیسئ او ونه ښوروئ نو دا ته ګورئ په 1 منټ کې په 1 سکنډ کې سیټنګ سي او سوال سولف سي اوس تاسو درښیم چې دا به تاسو رالیږئ څرنګه دا اپلیکیشن ده چیرې څرنګه به رالیږئ تاسو به اول لاړ سئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به یو اپلیکیشن ده هغه نومیږي فوټو میت یعنی ریاضي په پښتو کې ریاضي ورته وایي په انګریزي کې میت ورته وایي نو فوټو میت دا اپلیکیشن دا صرف انسټال کړئ تاسو ډېره فایده ترې نه اخیستلی سئ هغه خلک چې تعلیم کوي او هغه خلک چې تعلیم نه کوي هغه ته هم په کار ورځي امید لرم تاسو ټولو به دا اپلیکیشن خوښ سوی او دا ویډیو به هم خوښه سوي که مې خوښه سوي یو لایک ضرور راکړئ او که نوي یاستئ زما په چینل کې زما چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان